ځوانان څوک شعر وایي او څوک څه ویل لري دلته دې راشي د ما څنګ ته خپل نوم دې ثبت کړي چې زه یې راوغواړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من سره برخه واخلي انت چې لاړم نو هغه ته دا د بعضې خلک وایي څلور پنځه نفر هلته ناست وو، هغو نه یو جهان مننه کوو چې هغو ته ما ویل چې ته دا لس ځلې راغلې او په دې روژه کې چې ته په شبخانه کې وې ته بیا هم راغلې، موږ به دا ځان منډ کوو او لاس یې راواخیستو زما په لاس کې یې کېښو هغه ځوانانو چې موږ به په راروانې دوه هفتو کې موږ به هم برخه دې کې اخلو ځان به منډ کوو. نو دومره زه مننه کوم، تاسو نه هم زه مننه کوم تاسو د راتګ نه چې دا هرونه چې کدي زه ورته یم ته خو ژوندی دا مې ژوندی سړی ته څنګه ځان ښخوې؟ دا وایي نه زه باید ځان ښخ کړم. بیا دا خبره تکرار شي، حتی لس ځلې دا خبره لس دولس پنځلس ځلې دا زه ورته ولاړ یم دا خاوره بیله شي دا بس ورته ځان څومره وي او بیا دا کار وکړي. زه ورته بیا هم دا تکرار کوم، خو چې زه راجوګ شوم او کلمه مې تېره کړه خو ډېر خواشینه وم چې خواشینه وم سهار چې شو بس ما ویل دا څه دا ولیدو خو بیا هم په ما حق لري دغه بچي چې زما دي په قرآنبک کې چې هر څوک دي چې د ده چیشه وشي چې یو مړی او خدای نسته خدای دې نه کوي که وشو هغه په عزت او په قدر سره افغانستان ته ولېږو په عزت او قدر که څوک نه غواړي دلته یې ښخ کړو که څوک او دلته یو جومات خاوندان شو ومن الله توفیق. دې شان نمودي نو هیله کومه محترم بریالی رسول تشریف راوړي. د دغه شهیدانو د روح آرامش لپاره یو دقه زه دلته دغه قید کوم چې کله خلاصېږي بیا زه خپله قید کوم. دا عمل د ګاونډي یا د پاکستان هېواد چې د 50 کالو راهیسې نومونو زموږ هېوادوال ځپي هېڅ کله به هم دا موږ هېر نه کړو او تاریخ سره به سم یا زمان سره سم به دوی ته موږ خپله ځوابونه ورکوو. اوس راځم د اختر پروګرام په باره کې یو شعرګی مې دلته یاداښت کړی دی چې غواړم کار کړی دی خو متاسفانه 15 کاله مخکې به نیو بریالي شوي، اوس هم سري وخت دی، اوس به شروع وکړو، اوس به کوشش وکړو او د راتلونکي دپاره به یو څه جوړ کړو چې 15 کاله بعد بیا هم په همدې ځای کې نیستو پاتې او دا بیا نه وي چې یاره که 15 کاله مخکې هم دا کار کړی وی نو نن به موږ یو ځای ته رسېدلي وی. نو راځئ سر د نن نه کوم خلک چې په ټولنه کې نشته دی ستاسو تر هغې پورې چې زه دا مسؤلیت په غاړه لرم د 1 روپۍ حساب که یو کال که 2 کاله که 15 کاله د 1 روپۍ حساب زه تاسو ته دلته په سکرین باندې ښیم او د 1 روپۍ معلومات درکوم. درېیمه خبره که چېرته خدای ناخواسته موږ او تاسو د داسې یو حالت سره مخ کېږو چې په یو کال کې خدای دې نه راولي هغه شان حادثات خو بیا موږ او تاسو مسلمانان یو او مرګ حق ګڼو که موږ او تاسو 3 یا 4 ملګري د لاسه ورکوو او زموږ او ستاسو کانټو یو دم کده راولېږي نو د همکارۍ د مخې موږ او تاسو کولی شو چې په هغه صورت کې هر یو ورور د اخلاص نه کار واخلي او کانټو ته 30 یا 40 دغه حسابي اضافه کړي تر څو زموږ او ستاسو هغه بودیجه د کانټو داسې حالت ته رانشي چې بیا موږ د ولې جنازې
د انتقال یا د راتلونکي دپاره د فکر کوم دغه په ذهن کې ونه لرو نو ښه خبره به دا وي چې که چېرته داسې حالت راځي نو موږ او تاسو ټول به په جمع یو کوشش کوو او یو څه اندازه کومک به کوو د دې کانټو سره تر څو موږ او تاسو د راتلونکي دپاره نور منظم پلان جوړ کړو د نن ورځې مصارف د حال د نیولو یا مثلا د ډوډۍ مصارف وو یا د بل شي مصارف وو 11,403 لا يعلمون د اختر مبارکي په لاندې بیت سره شروع کوم د نرګس او د غاټولو مبارک شه د نرګس او د غاټولو مبارک شه ګلالي اختر د ټولو مبارک شه درنو حاضرینو مشرانو ځوانانو همزولو ګلالي ماشومانو چې اختر اصلا د دوی ورته ډېر خوشحالېږي ټولو ته د اختر مبارکي د دوی خلکو نه ده دا ټولنه دغه کسان چې څوک دلته اوسېږي د دوی ټولنه ده او دا ټولنه به دوی پورې نه مربوط کېږي کېدای شي بعضې نیمګړتیاوې وي ځکه ټولنه نه وي جوړه شوې ده نو ګوته ونیسم چې دا شخص ښه نه دی موږ تاسو چې دلته ناست ټول افغانان یو دې کې بهرنۍ داسې څوک نشته دی سپینې خبرې به سره کوو نو په دې باندې نه څوک خفه کېږي او نه به یې خفګان کومه خبره پکې وي نو د ټولو نه مننه کورم ودان او دا یو ښه تاسو ټول خپل خلک یو په خپلو کې نو د خبرو خلاصه ډېر وخت نه نیسمه خبرې لنډومه نو د ټولو نه مننه کورم ودان او په اخره کې دا چې پاکستان په افغانستان باندې حمله کړې ده او ډېر بې ګناه افغانان په دې کې شهیدان شوي دي او د هغوی روح ته دعا کوم او الله دې هغوی وبخي او پاکي چې څوک یې پاتې دي کورنۍ غړي دي هغوی دې خدای د داسې بد ناورینونو نه وساتي په آینده کې او دا چې موږ دلته یو ځای راټول شوي یو زه د خوښۍ په جامو کې نه ځایږم زه ټول افغانان وینم دلته چې موږ پښتانه ټول سره اوسېږو په دې ځای کې کلونو نه یو بل پېژنو نن زه ګورم ټول دلته ناست دي ښه تکړه ځوانان ښه هغه ځوانان کېدای شي موږ سره لیدلي مخکې نه وي په دې ځای کې یا مثال په یو بل ځای کې درومبین وي کورالبیت وي که په هر ځای کې وینه به راغلي وي ډېر نو دغه کسان چې کوم دې وینم یې خوشحاله یم ډېر زیات ځکه موږ او تاسو دا خوشحالي د اختر دا د ټولو عمومي خوشحالي ده دا د مسلمانانو خوشحالي ده دا د موږ تاسو خوشحالي ده او بیا موږ یو مسیر په دې کې معلوم دی چې مشران کولی شي ټول سره کینی او نو بیا فیصله وکړي چې هغې نه مخکې موږ څه شی کوو په راتلونکي کې د ماشومانو دپاره دیني او مذهبي درسونه په پام کې نیول او د هغې دپاره د کار کول د ځوانانو سره د سپورت او فرهنګ په برخه کې پوره کومک او همکاري کول د پورته ذکر شوي مادو په پوره کولو دپاره افغان کلتوري ټولنه یو څه بودیجې او دوامداره توګه د ټولنې د غړو اخیستلو حوضیت او تا ضرورت لري چې موږ ټول سره په شریکه دې ته هوډمن او یا اعتباره واوسو د مشرانو د پرېکړې په بنسټ چې ټول پرې اتفاق کړی فامیل چې ماشومان یې 18 کلونه کته وي هغه به شلې روډې کوي مسله دې وکړي چې موږ تاسې دغه ټولنه پر مخ لاړه شي او دغه ټولنه د ټولو دی نه ځان ته د پښتنو نه ځان ته د تاجکو نه د ازبکو نه د قزلباشو نه د پشهي او نه د ترکمنو دا د ټولو افغانانو دی دا د افغان په نوم دی دا د یو قوم په نوم نه دی ټول کولی شي دغې ټولنې ته راشي Lass die Jungs.
رانجا یا الله د دې نه موږ په خیر خلاص کړي یا الله د دوی دغه ظلم د دوی د حکومت ټوټه ټوټه کړي یا الله تر اباسین نه تر اټکه پورې دغه موږ ته ملاو کړي یا الله موږ افغانان په یو اتفاق او یو اتحاد کې یا الله رب العالمین زموږ چې دغلته په دې اروپا کې څومره افغانان رنگ بهرغ د افغانانو دی مونږ به بیا وطن ته وړو د باتورانو دی درې رنګ بهرغ د افغانانو دی مونږ به بیا وطن ته وړو د باتورانو دی درې رنګ بهرغ د افغانانو دی درې رنګ بهرغ د افغانانو دی جهانات ور تور د جهانات ور سور دای من پسرو وینو کټل دا سرغون چمن منس کې دا کلمه لا اله الا الله